دوستانو د ارغنداو میله ده د حاجي صاحب دی، حاجي داود دی، ملګري دی، ورور خاکسار صاحب دی، بلال دی، د ورور د واده په خوشحالۍ کې مو دی ارغنداو ته راغلي یو. نن یې ستړیا وي دا د زوم خو نه ویني هلته خلکو د ده خدمت کوي، نن زوم خدمت کوي بېشک بس و دا ارغنداو دی دوستانو. تاسې وګورئ دا ښایسته انار، ډېر ښایسته انار دی. د مخکې مو انار ولیدله خره څو مو رانیوله. بس نه ښایسته ګډوه دوستانو مسافرو تاسو به وخت په دې ګډوه ډېر اودسونه تازه کړي. نو دا د ارغنداو دا ښایسته ګلانه کې ویني سپینه ګډوه د ارغنداوۍ اوبو ډکه، او دا خو نو څوک یې کنجي بولي څوک یې منګی بولي، دا خولۍ خو نو پوهېږي دا بلال پخوا پسې روله اوس مو ده ته ایښې ده. دا نو به ډېرې ښې او فلټرې شی نه پرېږدي، خزندې مزندې نه پرېږدي چې ور وولېږي. دا غراب اکا ښکاره د غراب اکا کمی دی، بس بل وارې به انشاءالله غراب اکا ټول مینهوال دي، دا د دې ناستې سلامونه درته وایي. دا ښایسته د انارو باغونه، مختلفې میوې د ارغنداو د رود غاړه. نو دا د کاري صاحب دی محترم دی باغ دی، بس د کندهار ښاریانو ته یې ډېر ښایسته د ناستې ځای جوړ کړی دی. دلته یې ډېر ښایسته وطني څاه دی، خلک راځي په څولغه اوبه راباسي، او د چې زه وګورم چې څو متره به وي. دغسې شاوخوا 4-5 متره کې اوبه کوي اوس هم، د دا منطقه چې د ډېرې اوبه لري. نو ښایسته اوبه دي، دا ریحان دي. دلته زموږ یاران ناست دي بس میله کوي. اوس ماهیان به وګورو، ښایسته ماهیان د ارغنداو او ډېر ښایسته یې پخوي. دا د ماهیان هم را رسېدلي دي دوستانو. اوس به ماهیان وګورو. دا نو دوستانو شیر ماهیان دي، ښایسته ښایسته او ملګري. نو زبیر ماما واده کړی دی، ښه په خوشحالۍ کې نن ماهیانه باندې خوري. دا بیا سړی 3 ورځې په هوا ګرځي. بیا داسې دوستان ونه وایي چې ته نه یې ورسره اواز یې ورسره ځای کړی دی. ما ته ګورې نو ارمل صاحب ته ګوره شامپو به دې پر جیب کې ټول اودس وته اماده است راواخله شامو صفته اوبه نږدې دي د ارغنداو دی چې د تورا چا دا صف اندازه ورواچو ډېر روانه چې د نوبت یو نه کوي ما ته خدای انصاف راکړ چې د خیر در کې ته بیا د سره انصاف وکړه. بس د ارغنداو ډېر کو خو نه وخت دی او دا څه منځ چې مایان په خاصوله کې صاحب یا وسته کې روان دي. شامو څه پکې باندې راځي ځه زیاده خیر سره راځه بلا بس زدم غوسه زه ډېر ښه غسل دپاره مو بس ودې زما واري دي ځه تر مخته شه سمه
کمه راځه د خیره راځه خیره لا الله دې مال څه اوس پاتې شولو ما او تا که وچېشي ما او تا خوا دسونه تازه کړي دي ما او تا خوا دسونه خلک به د مخه لرې کړه ما او تا چې تږي ورورکه جانه ارغنده اوبه واه د ارغنده اوبه دي باه 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 بس یار ویسکي یاره دا د ګلو په باغ کې به زه نن انار الوکاټ ناک ګرده شان غلا کوم یو به غلا کوم کنجوس چې ګرده کال راشي موږ ګرده کلیوال ورته تږي دی ټیکهدار ته په ټیکه ورکړه ودرې دغه عجیبه میوه ده نارم غلا کومه ودرېږه بیا نه کوم انارو خالې بیا نه کوم وروره موږ انار ته غلا کړه ما دا خاورې صفا کوله تو ګور څونه خاورې پر پرتې دي خاورې دې صفا کوله وکو وروره نسوي ذي زمازي بخت کار يا ادري سر بجي ولا بتخلي بجي ما دا کواری نو راشه مو راس یار مال سره ګرده به دغه کوچ دا ارمل صاحب ته ګوره شمال ته ايه شامپو شپه وجه پر دغه ابله کې جیت کې ابله کم کو قربان ښه نو داسې په څو میاشتو کې راځي زه وخت راځم دی په کال کې یو وار راځي او نو د کورنۍ ډېر دیم نو ساتي ټیکټ وساجي واجب صاحب راوګرځم په سبا غړې ودی فلاس د کومه دا څنګه دی ولا دا ډیر دا خاصه چاودلې ځای ته دي آباد دا بل ځای نه ودرو بداله بل ځای ته دا ځای دا بل ځای ته ځي دا غوږ ته پیدا مقصد باغوان ناس دي خوا به دی په انار به مستری نه کوي یا دا خاص وینه غوانی در کوي ولا که یو جوس پاتې غوانی در دا زکام د پاره دی پاتیا غوانی دا کنداري انار چې یو دا نه وخوري در 200 انرژیانو ډیر ګټه لري دا به دغه ته ځي سور او کابل ته ځي کابل ته ځي دام ځي باغوان کا مستری نه سر کو سره نه سره ډیر ښایسته انار دوستانو چې انرژیان خوري د خپل وطني انار وخوري ګټه به اندازې ډیره ده هم بزګرانو ته ګټه رسیدلی هم خپل هوا ته چې انرژیان ته کړي چې میدې مو ټولې د خراب کې دغه انار خوري تو ګوریا لکه وینه تاسو تو ګوري خاص وینه ده اما یار په خطا صاحب ما و اوس زموږ ول ګوره دا بیا منچکه ځای وخت چار ځای ته ځي د زما بس ما ته کار وبس دا ډوډۍ په تیار کړه درځه میروالي و تیار ده دا کڅوړې وینې دوستانو دا مې ګرځم د کړي چې بس خیر سره کابل ته وړم درغه وخت خورم چې د بدن وینه مو بیرته نه وي سپیچر سي جوړ سي راوړله خیر سي